عشان ته چې هلته تللی وې هغه مرکز ته تللی وې ویم رایوند له او بیا چې عربی دو راغلی و هغه خطای خدمت کولی اکرام سیم کوي ما مستي ورکولې څنګه ته پراکسه کوه خیر نو برل مسیم ورکولې خدمت دپاره نو خو د دنیا خلکونه مثلا امریکا روس ایټالي جاپان دنیا نو ما مستی ورکولې نو یو عربی ناست دی هغه ماته شیخ دی بیا موږ ته شیخان وایي موږ دوی شیخان وایي سړی ها شیخ هذا پرابلم دی ماته شیخ قلیله کلتن وهلا قلیل لبن سړی اوس څه درته وایي هم شیخ اردو پښتو عربي خلاص قلیله کلتن وهلا هي قلیل لبن هغه ټې پیالې دي یو ډکن دی ماته قلیله کلتن وهلا قلیل لبن زی ورته ول سندې نو کثیره قلیله دې بیت خالق اخریک بالټي مو راوخت ان شیخ پخپلتون سیلر مختورم بیا بالټي راخت بل عربی را د مصر د خوا شیخ وهله كلتنا هذا اياك واحد بيل ترى با واګز پیل غوړ هم پیل زنګل ګدړ زنګل شیر زنګل دلته خر غوی اس موجود وبيل خلاص نه تیار پیل خلاص قبل ترى بيل وچش دوی وبيل عمرچ دوی مالا شنو مرچ ولو مال خدونه ډيري دي شيخ هذا لهنا غلطة البيل موجود دردن شيخ كله وينه وايد ترى ودانا غوړي دون ناري وي بیا ما بالټي را تلر مخترغ انډونیشیا ولا په مخ راغل هغه نو ماشاءالله دی جګانم ډېر تلر مخترغ عجب الفاظ ما تا ربو دلو ما ترى يومين وبمو وراه ترى نه غړې بیا لا بول مو ورا وخت بیا دویم پلا سړی را په زور پوغړ سړی نه غواړي اخر مو ډوډۍ را واخته ډوډۍ کو سړی او دروا خیر تکه بیا چې لږ مخ ته ورغه وشتنډي دولا په مخ راغله تورانو جو هغه څنډه وایي بو دا لغونه څنګه روانه بالټي وی بالټي دوري ز دوریم چې موټو ها وای سړی او تر چې مشاهده کله بل مال خان دغه عاشا تعال د لورلای روډونه څنګه دي د بوري روډونه رکشا موږ د بوري روډونه ماشاءالله اوس به مغالات موږ د بوري روډونه بزام په ټول ژوندۍ خو ما نه دل جوړ شوی نو یو ورځ په لورلای کول رخصي شروع رخصه هغه والا بیا د لورلای روډونه نو یو بل سړی مو سره زور رخصه والا ته یار مال به چکر نه کړه ورغه نو بل مریض هم راته هغه هم راته سواری دی نور د ماما ته کوم ځای ورته سنځاویم مال دا ورته چاته ورک نور محمد دومره ته دا ورک کابل ته دا ورک او د نور محمد صاحب را شوغل نه نور محمد ماما ويدرو هاي څنګه رخصه ده یار نظم یار ويدرو نو دا غیر ورونو دا رخصه نو وای هذا فلال مېلمانه راغو موږ به د مېلمنو لږ استقبال وکړو بلکې روغبړ مقبړ پاتې نو اخري پیغام څه دی د چینل په حواله ما دغه دی دوستانو ورونو عزیزانو قریبانو زه بلکې اول خو معافي غواړم بل کدی انسان به مې زیری کړی به مې لګور څه معافي غواړم دویم بالکل به ته زما دا چینل مخته به تی بیا زما ترقي پر تی اړه کما ترقي غواړه او زارنګ پوزیشن کې ته به خماله خو نه راکې لایف په دې ډول خیال ها به خماله خو نه راکې بین بیلون یس سر